قالت او یغی زلیخی وی فذلکن الذی لمتننی فیه نو داغه کس دی چې تاسو ملامت کولم زه په باره د ده کې وم لیدو یې که نه په خپله پکې تاسو چې دی دغه ګوتې م پرې کړي او لګیا وایي چې دا څنګه او دا د ایله بیله غلام او مري ولقد راودته عن نفسه فاستعصم او یقینا مطالبه کړې وه ما د ده نه په باره د نفس د ده کې نو ده ځان ساتلی دی زما نه خبره یې رښتیا وکړه خو بیا مستۍ کې راله ولې ځکه چې خلک ډېر شی ناست دي زنانه او دا معمولي ښځه هم نه ده او بل دا خبره چلېدلې ده ښار کې چې دې له دعوت ورکړی دی او هغه منلې نه ده نو دې کې دا خپله لږه څه محسوسوي بېعزتي محسوسوي مستۍ کې راله وي ولئن لم يفعل ما آمره او که ونه کړي دی هغه کار چې حکم ورکوم زه ده ته د هغې لیسجنن خامخا جیل ته به اچولی کېږي وليکون من الصاغرین او خامخا شي به د ذلیلانو نه لازم به یا جیل ته ځي یا به زما خبره مني هغه زنانو هم دعوت ورکو یوسف علیه السلام ته خیر دی نو هغه ته چې کله پته ولګېده چې اوس د هر طرف نه زه راګیر شو قال وی ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه ای رب زما جیل ډیر خوښ دی زما د هغه کار نه چې دا ښځې رابلي ما هغې ته الله اکبر مؤمن ته ایمان څومره قیمتي خیرم دی که نه دا زمونږ په شان نه وو مونږ کې داسې ډېر دي ورب الکعبه دا خو د زلیخې د طرف نه دعوت و زلیخه څوک وه ورسره نورې ښځې داسې خلک چې په روپۍ د لم ایمان ګډوډ کوي په 15 روپۍ د ایمان خرڅوي مؤمن ترجیح سره ورکوي ایمان اگر که جیل ته پکې لاړ شي جیل خو لا پرېږده که دا سرې پکې پرې شي هېڅ خبره نه ده مجرم خو به نه قیامت په ورځ کې والا تصرف عني كيدهن او كتن ونرى ما نچلون دوی اصب اليهن کوګ بشم دوی ته واكن من الجاهلين او شم بدنا پوها خلقنا فائدہ چې الله دې چل د چا ونړي نو څوک راولې نشي دیږي یوسف علیه السلام محتاج دی الله ته ایمان دوی له چل واړوا فاستجاب له ربه نو دعا قبول کړه غلره رب داغه فصرف عنه كيدهن نوائل داغنا چلون داغوی انه هو السميع العليم یقینا غوریدن کے پوها دی ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات بیاخکارشو دویتا مصلحت ورسو دا دینا چی وری دی دوی نخی دا سر بارک اللہ فیک نخی دا دا پاک دامنی چی دا سڑے سڑے پاک دی کار اگر دا زنانو دا طرف نوران شوید مصلحت دوی دا ولیدو لیسجننه حتی حین چې خامخا واچوي ده لره جیل ته تر یو وخت پورې یعنې هغوی عزیز مصر کېناستو مشوره وکړه نو یاره مصلحت دې کې دی چې څه وخت دپاره به جیل ته ور واچو ولې نو معامله خو هسې مرپه دپه کېدی شو چې دوی دې شړلی بارک الله فیک دی جواب دی چې د دې ښځې د عزت پاتې شي نو خلک وایي چې جیل ته اچولی شوی د خو څه کړي دي که نه معنی د دې دې بدنام شي خو چې زموږ دا مسله لږه برابر شي کله په نیکانو خلکو داسې سختي راشي دا هم سخته ده او دا جیل کې چې پروت دی نو دا معمولي سړی نه دی دا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم دی دومره غټ سړی جیل کې پروت دی خو سختې به برداشت کوي او دې امتحاناتو کې چې سړی تیر شي د دې نه کامیاب سړی جوړ شي که خیال هم کړی دا داسې یو مثال مخکې له راغی په پنسل باندې چې کله لیکل کې نو که ته وایې چې دا پنسل زه پوره ورځ دقه شان استعمالوم نشي استعمالولی لازم به ته په منځ کې د ده دا سوکه تېره کوې که نه دا سوکه چې ته تېره کوې د پنسل ته تکلیف وایي که نه وایي هسې که موږ داسې وایو چې دا یو محسوسولو والا شو تکلیف وایي که نه خو دا تکلیف چې ته دله ورکوې په دې کې د دې پنسل خیر دی دې قیمتي کېږي دې سره نو دا سختي چې په موږ باندې راځي دې سره مؤمن ښه قیمتي کېږي خو په شرط د دې چې دی پکې صبر وکړي ودخل معه السجن فتيان او ورننوتل د ده سره جیل ته دوه ځوانان قال احدهما اویو ښه دا دوه ځوانان دواړه خپه ناستي سیټ ته یوسف علیه السلام چې ولیدو دوا سلام بیا تپوس یې ته وکړو څه چل دی قال احدهما اوی یو په دغه دواړو کې
إني أراني أعصر خمرا يقينا زينم ځان په خوب کې چې نچوړو انګور خدادوانه یوسف علیه السلام سره جیل کې یو ځای شو دا یو د باچا ساقي او دا دویم نامبایي او دې دواړو اراده کړې وه چې باچا ته په خوراک کې زهر واچوي دا په هغه جرم کې راغلی و جیل ته د دوی خوبونه ولیدو نو د یو خوب ولیدو چې زه نچوړو مسي چې انګور وقال الآخر او ویدی بل إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا یقینا زینم ځان په خوب کې چې اوچتوم د پاسه په سر خبزا ډوډۍ تأکل الطیر من چې خوراک کوي مارغان د هغې نه په سر مې یو ټوکرۍ پرته ده او مارغان راځي د هغې نه خوراک کوي نبئنا بتأویله خبر راکړه موږ ته په تعبیر د دې إنا نراك من المحسنين يقينا من ينو تعالى رد خو خلقنا يا دا كده خبرها دا پا ملاقات نون کی پا دوی پوشو نو فائدہ دا سڑی توب نخی پا سڑی دا پاس اخکاری قیمتی سڑی قیمتی دا دیر ناس پاس تینا پتر لگی دا سڑی قیمتی دوی دا یوسف علیہ السلام سر سدوم رزمانہ تیرا کردی و دا سن اندازہ لگا ولا دا کده اخلاقونا دا کده ناس پاس تینا تمام تويني كمل أفكارها قالوا يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام نبرازي تاسو تخوراك ترزقانه چي درکڑيكي بتاسو تاغا إلا نبأتكما بتأويله مگر خبر بدركم تاسو تپا معنى دي قبل أن يأتيكما مخي دي قبل أن يأتيكما مخي دي چراشي اغا تاسو توانو تا دي يوم أنا خدا قد واضح ده چې کومه ډوډۍ چې تاسو ته جیل کې ملاویږي د هغې د راتلو نه مخکې به زه تاسو ته د خوبونو تعبیر بیان کړم یا دا بتأویله معنی دا دی چې خبر د دغه خوراک نو ګوره دا کومه ډوډۍ چې تاسو ته راتلو واله ده په دې جیل کې د راتلو نه مخکې به زه تاسو ته ووایم چې دا به څه تاسو له راوړي اصل کې دلته یوسف علیه السلام هغوی ته خپل مقام راښکاره کول غواړي ځکه چې هغه غواړي چې دوی له دعوت ورکړي توحید ته او دا خبرې د هغه په ده باندې اثر وکړي ګوره او دی ورته ووایي داسې نه چې ته بریلی او صوفي دا آیت ووایي او هغه ته ځان له خپله معنی ولي ها بزرګان په هر څه پوهېږي او بزرګانو سره د غیب علم هم شي نو جواب یې وکړو ذلکما مما علمني ربي دا د هغه وحي نه دي چې ښوولي ده ما ته رب زما دا ګوره الله ما ته دا وحي راکړی إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يقينا ما پرېښی دی دین د داسې قوم چې ایمان نه لري په الله دعوت شروع شو فایده مؤمن موقع لټوي چې چا سره د الله د دین خبره وکړي دا فایده بله یاده کوي د داعي دا مطلب نه دی چې سړی به لازم د یونیورسټیانو نه فارغ وي او دی به پروفیسر وي او دی به ډاکټر وي دی به کتابونه لیکلي شی لږ ورو کړه دا لازم نه ده داعي یو عام سړی هم کیدی شي چې یو څو خبرې خو شرط دی چې کومې یادې کړي چې کومې یادې کړي چې او د الله او د الله رسول یې هغه بیان یې کړه نو کوشش کوي چې موقع د نه ضایع نه شي کوم ځای کې چاته نصیحت کولی شي کوه وایي ما پرېښودی دی دین د هغه چا چې ایمان نه لري په الله وهم بالآخرة هم کافرون او هغوی د آخرت نه منکر دي واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب او تابعیم زه د دین د پلارانو زما چې ابراهیم او اسحاق او یعقوب علیهم السلام دي یو کس وی دا بعض وی چې د پلار نیکه دین نو ابراهیم علیه السلام د پلار نیکه په لار نه روان دا ګټه رقم کلتو خبره ده ده ته وایي ستا پلار نیکه دي څه لکه څنګه چې ده د پلار نیکه اخو انبیاو پیغمبرانو د پیغمبرانو په نقش قدم د تلو خو الله موږ ته ویلي بله دا چې موږ ته دا نه دي ویلي چې د پلار نیکه هره طریقه پرېږده د پلار نیکه هغه طریقه راونیسه چې کومه طریقه برابره او چې کومه لار د پلار نیکه غلطه وي هغه پرېږده ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء جائز ندي من لرا چې شریکان جوړ کو د الله سره هیڅ شی ذلك دا توحید دي توکي دي ها ذلك دا توحید من فضل الله علينا احسان دا الله دي په موږ باندې
وعلى الناس وبخلكو ولكن أكثر الناس لا يشكرون مگر دير دخلكو شكر ناداك. يا صاحبي السجن دوم القرو دجيل أخلاق إزدكي دعوت صغوري أخلاق لك سات مخي ما وي كنا وكار داري من داخلك سكو ويشرو نجديكو دوم القرو دجيل أأرباب متفرقون خير أي معبودان جدا جدا وردي أم الله الواحد القهار كاللاتي يودي زور وردي وتاسو ويزا ودير معبودان جدير بوتان دي ودا دي ودا دي كان يولا أم الله الواحد القهار دك يولا أو داك بندقي ورده ودي خبر يقوك ما تعبدون من دونه إلا أسماء بندقي نكو يتاسو سوا دا غالانا مگر دديسي نمونو سميتموها أنتم وآباؤكم چی یخی دی اگر تاسو پلارانو ستاسو دی خپلو معبودان لدا نمونم تاسو یخو دیر ما انزل الله بها من سلطان ندی نازل کرے اللہ پا دی باندی اس دلیل ان الحکم الا للہ نشتی واقع و اختیار مگر صرف دا اللہ دی امر ان لا تعبدو الا ایا حکم کرے چی بندگی مکوی سوا دا غنا ذلك الدين القيم دا دين مضبوط تے ولكن اكثر الناس لا يعلمون مگر دیر دخل کو نه پوهیږي. دعوت اول ورکو خوب تعبیر ورسته بیان کو چې دوی په توجه دا اولنی خبره واوري. دا طریقه ده که چې چاته څه خبره کې کنه نو هغه ته لیټ کې کومه چې هغه ناشته او هغه رامخ کې کومه چې ستا په ضروري ده. یا صاحب السجن دوم القرو د جیل اما احدكما هر چې یو ستاسو دی فيسقي ربه خمرا نسکی په مالک خپل باندې شراب او دا خو دغه تعبیر نه موازی هو خوبنا سوق هغه انګوري چې نه جوړول واما الاخر او هر چې دا بل دی فيسلب نو دی په پانسی کیږي فتاكل الطير من راسه نخرب مارغان د سر ددنه دی به مړ کیږي. ها خدای ونی چې کم یو مخامخ ته ونی چې ته په پانسی کیږي او ته به زی په باچا به شراب سکي نادي سی وته ونی دا مناسب نه دغه چې اچمري به هغه وګم پیدا شي نو ځکه دي سی ونی قضي الامر الذي فيه تستفتيان فیصله کړی شی دا هغه کار چې هغه په اړه کې تاسو کول تاسو یعنی خبره ده قضا او دي سی بکی وقال للذي ظن انه ناج منهما او يوسف عليه السلام هغه کسته چې یقین کوي یوسف عليه السلام چې دا کوم یو شراب چې بس کی په باچا مفسرین لیکي چې د ځان له کودته وي وری بیا به بل ته پته ولګي چې پانسي ولم زه مزه چې دی وته ولې نو ځکه ته خبره کوي سی وته وي اذكرني عند ربك یاد کما په دربار د سید یا سردار خپل کی رب مراد دلته باچا سردار سید فانساه الشيطان ذكر ربه نو هیر کړو داغه شیطان یادول د هغه سید خپل ته دا چې کوم وته د جیل نه د دې نه خبره چي راکړه شیطان ته راکړه او بعض لا دا مفسرین وی معنی دا دلته چې د یوسف علی السلام نه شیطان د الله ذکر یې ورکو نه د بادشاہ وی ما یاد ک بادشاہ ته په کار چې الله یاد کړي رب دین واضح دي فلبث في السجن بضع سنين نو ایثار شو یوسف علی السلام په جیل کې وسو کاله قد څومره وخت ټول تیر کړی په کې د مفسرین اختلاف دی چا ویلي سوار لسکاله جیل کې سو کوئی دولس کاله سو کوئی وکاله سو کوئی دریونه نه منځ کې خو چې کله دا یو د جیل نه ووتو او خبره تهیره شوه نو یو څو کاله یوسف علیه السلام جیل کې نور پاتې شو دې کې باچا خوب ولیدو او ما تاسو ته اول ګورې ویلي دا سوچ پکې ساتئ چې دا ټوله طریقه الله جوړه کړې ده. وقال الملك اوي باچا اني ارى 7 بقرات سمان یقینا ز په خوب کې نم و غواګانی چاقي سربي ياكلهن 7 عجاف چې خوري هغې لره و کمزوري خواري و7 سنبلات خضر او وږي تکشنا واخرى يابسات او نور وږي وچ عجيب خوب دی. يا ايها الملأ اے دربار والو افتوني في رؤياي
خبر را کوي ما ته په باره د خوب زما کې ان کنتم للرؤیا تعبرون کوي تاسو چې د خوبونو تعبیر وباسي. ها وغواګانې چاقي خوري وغواګانې خواري راځي دا خوري دغه شان دا وږي شنه بیا وچ هغه حیران کوي درباریانو تعبیر خو تاسو نه درځي که نه. قالوا یا وی اضغاث احلام دا ګډ وډ خوبونه دي. ور خوب درې قسمه یو د الله له طرف نه هغه رښتینی خوب، دویم د شیطان د طرف نه دا ګډ وډ دا چغې مې والې والې مې نه شوې دا سر مې ترخ کې نیولی را روان وم دا انګل مې ټوپ کړی شو بلا راله دی یو دغه داسې دا چاته بیانوم دا ځان پورې خلک خندول دي. دریم حدیث النفس یعنی ته څه باره کې سوچ وکړې د شپې نو هغه اکثر سړي ته خوب کې راشي دې لم توجه مه ورکوه. او ورته باچا صاحب ګډ وډ خوبونه دي دوی تعبیر نشي کولی ته پته وي چې باچا دی که لږ خوا دې خو تعبیر وکړو نو سرمنتې مې وباسي دغې دلته باچا له تعبیر هم داسې کوي چې د هغه د هغه د مزاج سره برابر وي که نه او نه دوی څه دومره علم و دا خبره ډېره جوړه ده دا وي چې د باچا خوب لیدلی چې د غاښونه یې ټول لیدلي نو هغه دغه شان دربار کې اعلان کړی چې چا تعبیر نه وځي هغې باچا صاحب ما ته راځي وایي څه وایي ستا دا بچي به ټول مري نو دا هغه صحیح تعبیر کړی د هغې راونیسئ دا ظالم زوی دومره غربولی دی چې سړیتوب تا کې نشي بچي به زما مري بیا وایي دې تعبیر به خو لازم راوباسي ځکه چې هغې ښه په شک کې کړو هغې وایي باچا صاحب زه به راوباسي وایي څه تعبیر دی باچا صاحب وایي دومره اوږد ژوند دی چې ستا دا ټول بچي به مړه شي او ته به ژوندی د هغې خبر خلک داسې کوي نه رسوي تعبیر دا دی دا مکه قصه ده خو هغه ساده ګولو هغه له چل نه ورته هغه ته ډایرکټ وایي ستا ټول بچي به مري ته ورته وایي ته به ډېر اوږد ومري او بچي به دې مړه شي او ته به نو باچایانو له به تعبیر هم داسې راوباسي چې هغوی په خوشحاله شي. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين او موږ نه یو په تعبیر د خوبونو پوهېدونکي. وقال الذي نجا منهما او هغه کس چې بچ شوی دغه دوونه وادکر بعد امه او رایات شو ورته وروستو د سمودي نه انا انبئکم بتأویله زه به خبر کم تاسو په تعبیر د دې خوب فارسلون هما ولیږئ څه ته جیل ته چې ورننوتو یوسف ایها الصدیق ای یوسفه ای ډېر رښتینیا څو کاله بعد ولې ای ډېر رښتینیا حکم تعبیری چې درویست وقت شي افتنا فی 7 بقرات تعبیر را که منگ تا پا بارد وو غواگانو کی سیمان چی سربی دی یأکلهن 7 عجاف خوری اغیل رو وخواری و 7 سنبولات خضر او ووگی تکشنا و اخر یابسات او نور ووگی وچ لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دیر پار چیزا واپشم خلقو تا دیر پار چاگوی پوش خلق پو کول واری اگر صرف تعبیر رونویستو اگو تا طریقه موفوه قالوا يوسف عليه السلام تزرعون 7 سنين دأبا کرونده بکوی تاسو وکاله پر لپسی معنی دا وغواګانی چې دي سربي یعنی خزر خیز کلونه دي په دې پسې کلونه را روان دي خو سخت قحط والا دي بارانونه به نه کېږي نو اوس ورته طریقه ښیي چې طریقه د بچ کېدو بیا څه ده یو لار خو جوړول پکار دي نو وایي تاسو به 2 کاله کرونده کوئ پرله پسې دغه زرخیز کلونه دي بارانونه دي فصلونه دي فما حصدتم فذروه في سنبله نو هغه چې لو کوي تاسو نو پرېږدئ هغه په وږو خپلو کې الا قلیلا مما تاکلون مګر لږ د هغې نه چې خورئ تاسو ټول به نه راکوئ دومره به تېوالی چې څومره خورئ لږ نور به پرېږدئ ولې به پرېږدئ 2 کلونه را روان دي ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد بیا به راځي وروسته د دې نه 2 کلونه سخت یأکلن ما قدمتم لهن چې وبخوري هغه غله چې مخکې جمع کړي د تاسو لهن د دې دپاره د دې کلونو دپاره الا قلیلا مما تحسنون مګر لږ د هغې نه چې تاسو یې ساتئ د تخم دپاره
بیا به تیم لږ وساتي د څه دپاره د تخم دپاره. ثم يأتي من بعد ذلك عام، بیا به راشي وروسته د هغې نه یو داسې کال فيه يغاث الناس چې په هغې کې به بارانونه کېږي په خلکو باندې، وفيه يعصرون او په هغې کې به خلک میوې نه جوړوي. یعنی په دغه 7 کلونو پسې به بیا یو کال راشي چې هغه به صحیح ټول زرخیز به ښه بارانونه به الحال باچا ته حل باچا صاحب وایي تعبیر یې دا دی او د دې حالاتو سره یا د دې سختې نه د وتو لار دا ده. وقال الملك اتوني به او اوی باچا راولئ ماله دی دا کس راولئ څومره قیمتي سړی دی. فلما جاءه الرسول نو هر کله چې راغی یوسف علیه السلام ته استازی د چا د باچا وی راوځه باچا صاحب د وړه غوی نه قال ارجع الى ربك وی هغه ته یوسف علیه السلام واپس لاړ شه خپل مشر پسې باچا پسې فاسأله نو تپوس یې وکړه ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن چې څه حال دی د هغه ښځو چې پرې کړي وو لاسونه خپل. ان ربي بكيدهن عليم یقینا رب زما په چلونو د هغوی پوهه دی. ګوره یوسف علیه السلام مقصد هغه صرف د جیل نه راوتنې دي چې زه بې ګناه یم زه صفا یم ښه دی جیل نه راووتو ځه ګرځي را ګرځي خلک وایي سزا یې وخوړه ټول عمر له تور ولګېد که نه. مؤمن د خپلې جامې ډېر خیال ساتي چې به دې چېرته بهتان ونه لګي. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه وی باچا څه دی حال ستاسو کله چې مطالبه کړې وه تاسو د یوسف علیه السلام نه په باره د نفس د هغه کې زنانې راجمع کړې عزیز مصر ښځه زلیخا یې هم راوسته وي دا څه قیصه وه. قلنا وی هغوی حاشا لله پاکي د الله لره ما علمنا عليه من سوء نه یو پوه شوي موږ په هغه باندې د هېڅ بدۍ نه ټولو خبره وکړه چې حقیقت دا دی چې یوسف علیه السلام کې موږ څه بد نه دي لیدلي هغه سړی پاک سړی دی. قالت امرأة العزيز اوی ښځې د عزیز مصر الآن حص الحق اوس ښه ښکاره شو حق اوس حق ښکاره شو بس دکه حق انا راودته عن نفسه ما مطالبه کړې وه د هغه نه په باره د نفس د هغه کې وانه لمن الصادقین او یقینا هغه خامخا د رښتینو نه دي. دلته فایده یې ده که رب العالمین به ستا بېګنایي راښکاره کړي ستا مقام به راښکاره کړي اگر که لږ وخت پکې ولګي نو لږ صبر کوه. د یوسف علیه السلام په براعت کې څو ورځې ولګېدې کلونه پکې ولګېدو کلونه او دا کلونه داسې نه دي لګېدلي چې هغه په کور کې په ارام پروت دی ډډه لګولې ده هغه سره په جیل کې دی خو الله راښکاره کړو براعت ته. ذلک دا په دې یعنې دا اقرار مې په دې وکړو لیعلم انی لم اخنه بالغیب د دې دپاره چې پوه شي دی چې یقینا ما خیانت نه دی کړی د ده په غیبوالي کې. اوس دا خبره خو یا د یوسف علیه السلام ده یا د زلیخې ده. که د زلیخې شي نو بیا به داسې معنی شي چې دا اقرار ما په دې وکړو چې یوسف علیه السلام ته پته ولګي چې ما ګورې د هغه په نشوالي کې په هغه بهتان نه دی لګولی خیانت مې نه دی کړی یا اشاره خپل خاوند ته کوي. او که خبره د یوسف علیه السلام شي نو بیا مطلب دا شو چې دا کار به لازم دې دپاره کوئ او دا تپوس مې دې دپاره کوو او دا صفایي مې دې دپاره غوښته چې عزیز مصر ته پته ولګي چې ما ګوره د هغه سره خیانت نه دی کړی. وان الله لا يهدي كيد الخائنين او یقینا الله نه کامیابوي مکر د خیانتګرو یعنی چل ول د هغوی سر ته نه رسي. وما ابرئ نفسي او زه پاکي نه بیانوم د خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء یقینا نفس ډیر امر کوونکی دی په بدۍ سره الا ما رحم ربي مګر هغه چې رحم پې وکړي رب زما. نو که دا مخکې خبره موږ وایو د زلیخې ده نو بیا دا هم د چا ده د زلیخې ده. زلیخې وایي چې ګوره زه پاکي د خپل ځان نه بیانوم نفس د غلط کار امر کوي مګر هغه چې الله یې وساتي. یا دا خبر د یوسف علیه السلام دا د هغه عجزي ده او انبیا عجزه خلک او زه د خپل نفس پاکي نه بیانوم. نفس خو په بد کار باندې امر کوي او نفس یاد کوي دا درې قسمه دی په قرآن کې. یو دا دی الاماره بالسوء هغه نفس چې انسان ته په بد کارونو امر کوي
دویم دی النفس المطمئنه، د مؤمن نفس مطمئن چې جنت ته به ځي. سوره فجر کې به تذکره راشي. او دریم دی النفس اللوامه، هغه نفس چې انسان لره ملامته کوي په ګناهونو په نافرمانیانو کې. ان ربي غفور رحيم، یقینا رب زما بخون کې رحم کون کې دی. وقال الملك اتوني به، او اوی بادشاہ راولې ماته دی استخلصه لنفسي چې خاص کړم د پاره د خپل ځان. زه به د خپل وزیر کم، بادشاہ وایي زه به د وزیر کم، د ځان سره به ولګم. خیال هم دی که نه؟ دا کوم ماشوم دی؟ اکوي کې چې پروت، بیا په کوم طرف لاړ، بیا خرڅ کړی شو په قافلو کې عزیز مصر، هلته بهتان او بیا جیل کلونه، او بیا بچوي د الله طریقه ته. او دا صبر وکړه، قصه پاتې ده، وروڼه به هم راځي، مور پلار به هم راځي. فلما کلمه، نو هر کله چې خبرې وکړې هغه د ده سره، قال وی باچا انک اليوم لدينا مكين امين، یقینا ته نن ورځ زموږ په نس مرتبه والا امانتګري. بس ته اوچته مرتبه کې موږ سره، ته زما خاص مشیرې اعلی منصب ستا دپاره شو ځکه چې ته امانتګر سړی، هوښیار سړی. قال وی یوسف علیه السلام اجعلني على خزائن الارض، مقرر کما په خزانو د مصر، ځمکې نه مراد مصر دی. اني حفیظ علیم، یقینا زه ساتونکی پوهه یم، په نظام باندې پوهېږم. دلته علما دا فایده بیانوي چې خپل صفت بیانول په دې څیزي کې دا جایز دي. دا د پته لري چې دا کار زه ښه کولی شم او زما نه بل څوک ښه نه شي کولی دلته، نو ته ویلی شي چې زه دې کې تکړه یم. او دا د یوسف علیه السلام امانتګري ده. ګوره هغه باچا ورته هم وویل مکین امین، وي ته امانتګري اوچتې مرتبې والی، ګوره امانتګرۍ ته چې د هغې په ځای ورته دا ووایي ما په خزانو مشر که زه په دې ښه پوهېږم. ته په یو کار نه پوهېږي نو وایه. او دا زه د مسافرو ته ګوره نصیحت کوم، دلته دا بعض دا کاروبارونه چې کوي یا مزدوریانې کوي، زه په هر کار پوهېږم او تبعیو کي د هغه چا چې کار کوي دا ګوره خیانت دی. ګوره او بیا مسخرې کوي او خاندي را خاندي د عربو مال دی او د سعودیانو مال دی. ولې د کافر مال شو، ځه د کافر عرب سعودیان دا خو بیا مسلمانان دي، د کافر مال دی. ته اوس دوکې کوي چې په کومه خبره نه پوهېږي، وایي نه پوهېږم، چې په کومه پوهېږي وایي په دې پوهېږم. دا نه آل ان ون والا ځان نه مه جوړوه، آل ان ون پېژنې هر څه په یو کې، زه په هر څه پوهېږم. دا چې وایي چې زه په هر څه پوهېږم، دا نقطه یاده کوي، دې دې ایستلې. نو دوکې مه کوئ خلکو سره، د الله نه وویرېږئ، الله به دې هر څه تپوس کوي. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، او دغه شان ځای ورکړی و موږ یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې، یتبوأ منها حیث یشاء، چې ځای نیو د هغې نه کوم ځای چې به یې غوښتو، داسې مقام ته الله ورسو. نصیب برحمتنا من نشاء، رسو موږ رحمت خپل چا لره چې وغواړو. ولا نضيع اجر المحسنین، او نه بربادو موږ بدله د ښایسته عمل کوونکو. ولا اجر الاخرة خیر، او خامخا بدله د آخرت ډېره غوره ده. للذین آمنوا د پاره د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، وکانو یتقون، او وو هغوی تقوا والا، د دوی د پاره د آخرت اجر هغه بیا ډېر غوره دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. مازدیګر به انشاءالله د 58 آیت نه شروع کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.